السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم چې د افغانستان حضرت العزازی نن یو ځل بیا په پاکستان سوپر لیګ کې دوی لوبه ترسره کړله او په دغه لوبه کې مکمل ناکامه سوی ده. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې هغې ما خبره صحیح سوله کومه چې ما تاسو ته ویلې وله. دغه نن لوبه که موږ وګورو په دغه لوبه کې خو خیر د پېښور زلمۍ لپاره دغه لوبه ګټل ډېره زیاته مشکله وله، ځکه دوی ته 248 رنزه ټارګټ په شر اورو کې اسلام آباد یونایټډ ورکړی و چې اسلام آباد لپاره عثمان خواجه 115 رنزه کړي، کورن منرو 48 رنزه کړي، آصف علي 43 او برینډن کین بیا 46 رنزه کړي دي. بل طرف ته په دغه لوبه کې د اصغر افغان وراره د خورایه د غم لوبه ترسره کړه او ښه سخت برابر کړی ده. په 3 اورو کې 38 رنزه ورکړي دي چې وقار سلام خیل ډیر سخت ټکولی ده. حالانکه دغه نور بالران که موږ وګورو ټول بالران ډیر سخت ټکولی دي، ځکه خو دغه ټارګټ 248 پورې رسولی ده. خو چې کله نه زازی صاحب راغلی ده اول بال یې راکش کړی ده او همدغسې ډېر په اسانۍ سره چې څنګه ورته بال کړی جای په جای بال یې جګ کړی ده او دلته یې اسانه کیچ ورکړی ده او همدغسې خپله ویکټ یې له لاسه ورکړې ده. نو دغه خبره که موږ وګورو ما چې تاسو ته هغه تېره ویډیو کې دغسې خبر درکړی و چې زازي باندې چې کله پریشر نه وي دی بیا ښه ځلیږي. دغه وګوره بال هم دی نسي جج کولی، یعنې کوم بال دی وهلی کوم بال دی نه وهلی. د موږ د افغانستان لوبغاړو بدقسمتي همدغه ده چې دوی بال نه پیژني چې دغه بال دی وهلو ده، دغه بال زه ووهمه که دغه بال زه پرېږدمه. خو بل طرف ته د حضرت العزازي باندې دغه وګوره چې نن لوبه کې 248 رنزه پریشر ورباندې و. دغلته موږ او تاسو ته حضرت العزازي معلوم سو. خیر باید موږ یو لوبغاړی په یو بیټینګ باندې یو وارې چې کله ښه بیټینګ وکړي دومره اسمان ته ونه رسو. هغه څو ورځې مخکې چې کله لوبه کړې وله هغه کې ډېر رنزونه کړي ول چې 10 بالو باندې 50 رنزه وکړل. خو بل طرف ته موږ باید دغه هم کتلي ول چې هغه ټارګټ صرف 110 رنزه ټارګټ و او دغه نن لوبه کې حضرت العزازي یو ځل بیا ناکامه سوی ده. خیر نن خو ډېره زبردسته لوبه ترسره سوله. دغه موږ نه وایو چې دغه لوبه باید حضرت العزازي ورته ګټلې وله، باید حضرت سلو بیټینګ کړی وله، دغسې خپل پریکټس یې باید په دغسې لوبو کې کړی او بل طرف ته که وګورو موږ کامران اقبال 53 رنزه کړي، شعیب مالک 58 رنزه کړي دي او همدغسې شیفر ردرفورد 29، وهاب ریاض 28، امید آصف بیا 20 رنزه کړي. یعنې دغه لوبه ډېره ورنږدې کړه. نو دلته که موږ وګورو دا پیچ چې کومه بیټسمینان ته ډېر ښه جوړ و، حضرت العزازي لږ که پیچ باندې درېدلی و امکان یې درلود داسې په دغه لوبه کې رنزونه کړي ول. تاسو د زازي په هکله باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ما سره خپل نظر حتما شریک کړئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.